ډېرور کمنټ کړی دی او وایي چې هورجانې زه د ښځې نه ډېر تنګ یم، څه وکړم پلیز ریپلای وکړه. رورجانه زما دا ویډیو چې ده خپل د ښځې سره ضرور شریکه کړه، هغې ته دا واوروه. دا ویډیو خاص د هغه ښځو دپاره ده، کومې ښځې چې خپل خاوندونو سره جنګېږي. دا کومې ښځې چې خپل خاوندونو سره هر وخت کې جنګېږي، جنګ ورسره کوي، بدزباني ورسره کوي، د دې ښځو یو عادت جوړ شوی چې هر وخت کې خاوند خولې نه څه خبره وباسي ډایرکټ پې حمله کوه، جواب ورته ورکوه. جواب خپل په قرآن نه پرېږدي، او که هغه صحیح خبره هم کوي خو د هغې الټه مطلب راوباسي. یعنې دومره جنګونه ورسره کوي، خاوند یې بې سکونه کړی وي، او د هغې باوجود هغوی دا تمه لري چې زما خاوند به ما سره مینې سره خبره کوي، زما خاوند به بل چا ته نه ګوري، زما خاوند صرف زما دی. نو داسې هیڅ کله نشي کېدی چې ته به جنګونه هم کوي، بد اخلاقي به هم کوي، او خبره به ورله نه مني، او بیا به داسې سوچ کوي، زړه کې به ذهن کې به دا خبره پرته وي چې ما سره به ډېر زیات مینه لري. دا بالکل نشي کېدی، بلکې د هغه زړه کې ستا دپاره محبت نه بلکې شدید نفرت وي، هغه ستا نه نفرت کوي. ولې چې هغه کور ته راځي ته هغه بې سکونه کړی وي، خبر نری نری خبره باندې تنګوي، نو دې سره یاد ولرئ په زړه کې ډېر زیات نفرت چې دی هغه د خاوند ښځې سره پیدا کېږي. کومه ښځه چې خپل د خاوند ناشکري کوي او هغه ته دا پیغورونه تاني ورته ورکوي چې تا ماله څه کړي دي، تا ماله څه وکړل اوسه پورې، او یا ستاسو په کور کې زه چې کله واده شوې یم نو زما سکون ختم شوی دی، نو دې ته ناشکري وایي. او یاد ولرئ زما خویندو، کومه ښځه چې ناشکري کوي، یعنې کومه ښځه چې نافرمانه وي، هغه جهنمی ده، هغه به سیده سیده جهنم ته ځي. نافرمانې ښځې مونځ چې دی هغه هم نه قبلیږي، نافرمانه ښځې باندې پوره شپه فرښتې چې دي هغه پې لعنت وایي. خبره نه منل، نافرمانی کول، ناشکري کول دا ډېره لویه ګناه ده. ویډیو به بیا ډېره اوږده شي، خو لنډه خبره دا ده، کله هم چې یو جینۍ واده شي نو هغې له پکار ده چې خپل په ژبه باندې ډېر کنټرول وکړي، خو په ژبه باندې کنټرول وساتي. کومې جینکۍ یا کومې ښځې چې د خولې نه تیزې وي، ژبه یې ډېره زیاته اوږده وي او په خوله کې هر وخت سپیډ تړلې وي، نو یاد ولرئ هغوی هیڅ کله کور نشي سنبالولی، بلکې د هغې کور چې وي برباد وي. هغې په کور کې دومره بې سکوني خوره کړې وي چې هغه خواښې سقر خاوند ورونه رندارانې ټول ترې تنګ وي. غړې نافرمانه او خبره چې د خاوند نه مني، هغې سره سړی د هغې خاوند په زندګۍ کې محبت نشي کولی. دا تاسو ته چا ویلي چې تاسو زبان درازي به کوئ، خاوند بې سکونه کوئ او هغه په تاسو سره محبت لري؟ هیڅ کله هم نه، بلکې هغه تا نه شدید نفرت کوي. کومې ښځې چې د ژبې به هات راوکاږلي، زما دا ویډیو وګورئ، ځان پوه کړئ. له غړې ښځې سره خاوند، له غړې ښځې نه خاوند شدید نفرت کوي، هغه په زړه کې هغې ته نفرت پیدا وي. بیا چې خاوند بل طرف ته چېرته وګوري نو بیا تاسو دنیا په سر راغستي چې وایي بل چا ته یې وکتل، هغه بل چا ته ځکه ګوري چې تا ورته کور کې هغه سکون نه دی ورکړی، تا ورته کور کې هغه محبت نه دی ورکړی، تا ول هغه عزت نه دی ورکړی، تا ول قدر نه دی ورکړی چې کم قدر، عزت او سکون حقدار ستا خاوند دی. چې تا ول دا دومره شیانه نه دي ورکړي نو تا نه به زړه بدېږي نه، خامخا به زړه بدېږي، هغه به بل طرف ته ځي، بل طرف ته به ګوري. نو لنډه خبره دا ده چې خپل د خاوند قدر کوئ، عزت کوئ، د هغه زندګي چې ده هغه سکون کوي، هغه د کور نه جنت جوړ کوي. په دې باندې الله پاک چې دی هغه هم خوشحالېږي چې کور کې کوم خلک اوسېږي هغه به درنه هم خوشحاله وي. او ټول نه لویه خبره ستا مور او پلار چې دي کله چې ته خوشحاله وي، خپله کورنۍ دې خوشحاله ساتله، نو ستا مور او پلار به هم خوشحاله وي. بدو نه څه جوړېږي، ښه دا ده چې موږ ښه وکړو خپل کورنۍ سره، بهر د دنیا سره. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي او رورجانه تا ته به جواب میلاو شوی. الله په امان.